سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ عافیت جامې پر تا دي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې ټول کیپر وایلټ جوړول درښیم چې موږ څنګه کولی شو ټول کیپر وایلټ جوړ کړو. ډېر اسانه او ایزي، فقط 4-5 کلیک غواړي او موږ اسانه کېږي ټون کیپر وایلټ جوړېږي. ملګرو، دا ټون کیپر وایلټ چې یا ټون وایلټ چې دا ځینې خلک ورته ټون وایلټ وایي، خو ځینې ورته ټون کیپر وایلټ هم ویل کېږي. دا چې ده ملګرو، د ټلګرام کې چې موږ کله چینل مونیټایز کړو، دا ورسره کنیکټ کېږي، بیا دې ته موږ ویډرا کوو او ځینې بوټونه دي، زیاتره بوټونه ټول ویډرا چې کېږي ټون کیپر وایلټ ته کېږي. نو مهم ده څوک ټلګرام لري او ټلګرام بوټو کې کار کوي، خپل ټلګرام چینل یې مونیټایز وي، نو دې اکاونټ ورته جوړول مهم دي. نو څو نفرو ماته کومنټ کړی، واتساپ کې میسجونه کړي چې موږ څنګه کولی ټون کیپر وایلټ جوړ کړو. ما هغوی ته داسې یوه لنډه شارټ ویډیو اوس چمتو کوم. نو ډېر اسانه ایزي طریقه ده. ملګرو، ټون کیپر ډاونلوډ لپاره به تاسو راسئ پلی سټور ته. پلی سټور کې ولته سرچ کې ولیکئ ټون یا هم ټون کیپر. دا مو چې ولیکئ ملګرو، دلته تاسو ته راځي، دا یو به تاسو راډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک یې واتساپ کې هم اچوم او چینل کې او ټلګرام چینل کې هم اچوم. کله مو سره ډاونلوډ کړه، دا به اوپن کړئ. اوس اوپن هم کړو ملګرو، دلته موږ ته دوه آپشن راکوي. ښه، یو د ګریټ نیو وایلټ، یو امپورټ ایگزیسټینګ وایلټ. که چېرې تاسو مثلا مخکې نه که چېرې تاسو ټون کیپر وایلټ لرئ، دا امپورټ ووهئ. که نوی جوړوئ، دا ګریټ نیو وایلټ اکاونټ ووهئ. دا ګریټ نیو وایلټ وهمه، دلته موږ څخه شپږ عددي کوډ غواړي. زه 4 عددي کوډ بخښنه غواړم. 4 عددي کوډ دلته ورکوم او دلته ملګرو موږ ته لیکلي انیبل نوټیفیکیشن، یعنې کوم میسجونه نوټیفیکیشن تاسې آن کوئ، او که نه تاسو دلته که نوټیفیکیشن ورته آن کوو، انیبل نوټیفیکیشن وهئ. که نه مو آن کوو، دلته ملګرو چې وهئ لیټر ورته انتخاب کړئ. زه دلته لیټر ورته وهمه. نو دلته ملګرو تاسې ایموجي ورته انتخابوئ. دلته څنګه کوو، کنټینیو ورته وهو. کله مو چې کنټینیو وهو، له دې سره ملګرو څنګه کېږي، زموږ ټون کیپر وایلټ څنګه ده په بشپړه توګه جوړېږي. خو دلته ملګرو یو څه مهم سیټینګونه دي چې هغه باید موږ خپل ټون کیپر وایلټ ته وکړو. اول دلته لیکلي ملګرو، دا باید ټول سیټینګونه چې کوم دلته ښه ملګرو، دا باید ټول موږ څنګه وکړو. اول لیکلي بیک اپ یور ریکوري، دا څنګه ملګرو، دا باید ورته وکړو. د بیک اپ ریکوري باندې کلیک کړو، دلته ملګرو بیک اپ وهو ورته. کله مو چې دا ورته ووهو ملګرو، دلته څنګه کوو، کنټینیو وهو. دلته خپل هغه والا چې کوم کوډ ورکړو ملګرو، هغه ورته انټر کوو. بېرته ملګرو موږ ته داسې یو صفحه څنګه کوي، راکوي. ګور ملګرو، دا صفحه چې دا موږ ته راکړه، دا ډېر زیات مهم دي. دا باید موږ ځان سره خامخا یاد وساتو یا سکرین شاټ کړو. دا ځکه مهم دي، ځینې وخت موږ ټون کیپر وایلټ نه راخلاصېږي، یا بله څه ستونزه وي، یا که څوک غواړي زموږ ټون کیپر وایلټ راخلاص کړي، هغوی څخه دغه کوډونه غواړي. که چېرې هغوی سره دغه کوډونه موجود وي، نو پرې اساني سره کولی شي ستاسو ټون کیپر وایلټ خلاص کړي. که چېرې دا کوډونه تاسو محفوظ وساتئ او دا کوډونه چاته ورنه کړئ، بیا هېڅوک هم ستاسو ټون کیپر وایلټ نشي خلاصولی. دا هم ملګرو، دا یادداشت کول، یا به تاسو سکرین شاټ کوئ. داسې که سکرین شاټ نه شو ملګرو، بیا به تاسو څه شي کوئ، دا کاپي کوئ، سکرین شاټ هم نه اخیستل کېږي. بیا په بل موبایل باندې ملګرو ډېر سخت څنګه کوئ، تاسو یو عکس اخلئ. دا شو ملګرو. هغې څخه وروسته ملګرو موږ ته راځو، بېرته شاته کینسل کوو. دلته راځو ملګرو، یو بل اپشن موږ ته راکوي نوټیفیکیشن. نوټیفیکیشن هم که چېرې تاسو آن کوو، آن یې کړئ، یعنې څه میسجونه وي ټول به تاسو ته دلته راځي. بل دا ملګرو یوز بایومیټریک ترانزیکشن، دا باید ملګرو آن کړو. کله چې موږ ویډرا کوو یا بل چاته ویډرا کوو، یعنې بل څه کار کوو یا اپلیکیشن ته راننوځو، موږ څخه هر وخت عدد کوډ نه غواړي. کله چې یوز بایومیټریک ورته فعال کړو، نو موږ څخه خاص د فینګر پرنټ چې کوم ده ملګرو، هغه غواړي، یعنې شاته به لاک ورکوو او ما به څنګه کېږي، راخلاصېږي. دا هم ملګرو ټون کیپر اکاونټ جوړولو نو څه خاص مهم شی نشته پکې. نو دا سینډ او ریسیو او سواب او بای او سیل او سکن او د سټیک باندې خو تاسو بیا پوهېږئ. که نه پوهېدئ کومنټ وکړئ، په نور هم ویډیو درته بیا جوړوم په نور اپشنونو باندې. هیله ده چې ویډیو مو خوښ شي او ښه مو تر زده کړئ. تر بیا پورې په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.